ستړي مسئ په خیر راسئ له ژوندون ټلویزیون څخه خبري ټولګي ته مو هرکلی کوم په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي اسلامي امارت ښې اړیکې پالي اسلامي امارت وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتونکي یو نړیوال اندېښنه لري افغانستان سره د پولو امنیت په اړه د ټولیز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو اندېښنه ښودلې بودیجه دومره نه وه اسلامي امارت وایي د ځینو ادارو لغوه کېدل د بودیجوي ستونزو له امله وه او په بهرنیو خبرونو کې وګورئ د پاکستان کراچي کې چاودنې 14 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې د خبرونو پیل نن سه شنبه د روان لمریز کال د غویي اساور د میاشتې 28مه نیټه ده ویاند احمد لاسمون د امریکا او نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکې غوښتونکي یو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقاني امریکا CNN ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي امریکا اوس خپل دښمن نه ګڼي له دې هیواد او د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی هغه زیاتوي چې دوی په تېرو شلو کلونو کې د جګړې په یوه دفاعي وضعیت کې وو او کله چې په دوحه کې له امریکا سره موافقه وکړه نو خپلې هوکړې ته ژمن دي په همدې مهال سیاسي شنونکي د سراج الدین حقاني څرګندونې پر ځای او د افغانستان په ګټه بولي او له نړیوالو سره د ښو اړیکو پر درلودلو هم ټینګار وکړ له یوې خوا له نړیوالو سربیره د ګاونډیو هیوادونو سره ترینګلې اړیکې او له بله پلوه په هیواد کې داخلي مشکلات هغه څه دي چې هیوادوال یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي خو د اسلامي امارت چارواکو په کراتو ویلي چې د سیمې او نړیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي د دغو څرګندونو سره سره د اسلامي امارت نوي حکومت تر اوسه د امریکا په ګډون د نړۍ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی تازه د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقاني امریکا CNN ټلویزیون سره په خپله تازه مرکه کې ویلي چې د امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي موږ په تیرو شلو کلونو کې د جګړې په یو دفاعي وضعیت کې وو او کله مو چې په دوحه کې له امریکا سره موافقه وکړه نو پریکړه مو وکړه چې نور به په دې اړه خبرې نه کوي په راتلونکي کې د نړیوالو اصولو او مقرراتو له مخې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتونکي یو موږ امریکا خپل دښمن نه ګڼو خو افغانان د امریکا پر همدې مهال سیاسي شنونکي د حقاني څرګندونې پر ځای بولي او زیاتوي چې دوستي او دښمني خپل وخت لري دوی وایي چې امریکا د افغانستان خاوره اشغال کړې وه نو په هغه وخت کې امریکا زموږ دښمن و خو اوس د نړیوالو اصولو له مخې امریکا زموږ له هیواد څخه وتلی او د دښمن په سترګه باید ورته ونه کتل شي د امریکا تر اشغال لاندې وو او دلته امریکایان په حضوري ډول باندې راغلي وو د افغانانو سره بالخصوص د اسلامي تحریک د مجاهدینو سره جنگ درلودی نو بالکل په هغه وخت کې دښمني و په دې کې شک نشته خو چې کله اوس امریکا وایستل سوله ولاړه نو اوس د افغانستان خلکو ته د افغانستان حکومت هم پکار ده چې دښمني خپل وخت لري او دوستي خپل وخت لري یو شمیر نور بیا وایي چې په ټوله کې جنگ په افغانستان کې پای ته رسېدلی او اوس د اصولو وخت دی هغه د سرپرست وزیر څرګندونې معقولې یادوي خو وایي په شرط د دې چې رښتیا وي په ټوله کې نړیوالو اصولو ته قواعدو ته ژمنتیا ښودل هغه رعایتول په هغه په رڼا کې نړیوالو سره اړیکې جوړول او بیا له دوحې تړون وروسته امریکا سره هم ښې اړیکې جوړول دا ښه کار د افغانستان په ګټه دی ځکه د جنګ نه حالات خلاص شوی دی اوس فعلا د اصولو وخت نو بیان د وزیر داخلي سرپرست خبرې معقولې ښکارېږي که چیرې په رښتیا وي د کورنیو چارو سرپرست وزیر یادې څرګندونې پر داسې مهال کوي چې تر اوسه د امریکا په تور لیست کې شامل دی افغانستان سره د پولو امنیت په اړه د ټولنیز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو اندېښنه د روسیې ټاس خبري اژانس راپور کړی چې د ټولنیز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د پولو د امنیت په تړاو اندېښنه څرګنده کړه او خپلو پولو کې د امنیت پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی د دغې ناستې په پای کې په یو خپره سوې ګډې خبرپاڼې کې راغلي چې د ټولنیز امنیت تړون سازمان په افغانستان او نورو سرحدي سیمو کې وضعیت په پام د دغه سازمان د غړو هیوادونو د امنیت خوندیتوب په اړه چمتووالی لري په همدې حال کې د شانګهای د همکاریو سازمان غړیو
په هلته یوه غونډه کړې تر څو د افغانستان امنیت دوی ته خنډ نه سي. دغه ناسته چې تر راتلونکو 3 ورځو پورې به دوام وکړي د سیمې هیوادونو استازي به پکښې برخه اخلي. افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي او امنیتي وضعیت باندې به هم خبرې وسي. ازبکستان د افغانستان په تړاو کنفرانس جوړوي. په پام کې ده چې ازبکستان هیواد به په جولای میاشت کې د افغانستان په تړاو د یو نړیوال کنفرانس کوربه وي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف د خپلواکو هیوادونو د ګډو ګټو ټولنې غونډو په خبرو کې ویلي چې د یاد کنفرانس تمرکز به د افغانستان پر سیاسي ثبات، امنیت، اقتصادي او نورو مسایلو ته ورټول وي. تر دې مخکې هم په ګاونډیو او نورو هیوادونو کې د افغانستان په تړاو ناستې سوي دي، خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې تر سره سوي ناستې هڅې چې تم ورته کېده د افغانستان لپاره ګټورې نه دي ثابت سوي. اسلامي امارت وایي د ځینو ادارو لغوه کېدل د بودیجوي ستونزو له امله و. اسلامي امارت چې تازه د پخواني حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون 15 مهم ارګانونه او ادارې لغوه کړي ویلي چې دا اقدام یې د بودیجوي ستونزو له امله کړی دی. په ورته وخت کې بیا د چارو کارپوهان د ځینو لغوه کول ښه اقدام بولي، خو وایي چې ادارې او بنسټونه باید د لغوه کېدو په ځای نور هم تقویه سوي وای. خو د اسلامي امارت دغه اقدام د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له توند غبرګون سره مخ شوی دی. اسلامي امارت په یوه مکتوب کې چې د افغانستان د اسلامي امارت حکومت د چارو عمومي ریاست ادارې لخوا لیږل شوی او په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویل شوي چې د اسلامي امارت د مشر د لارښوونې له مخې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو ولسي جرګې دارالانشا، د ملي مصالحې عالی شورا او د ملي امنیت شورا د حمل له لومړۍ نیټې منحل شوي دي. د اسلامي امارت مرکزي ویان ژوندون ټلویزیون ته په خپل لیږلي ویډیویي پیغام کې وایي چې دغو ادارو ته نوره اړتیا نه وه او دوی د نوي کال په مالي بودیجه کې نه دي شامل کړي. بودجه ملی سال 1401 هجری شمسی به اساس واقعیت‌های عینی ترتیب شده، چون که به بعضی ادارات کنون نیازی دیده نمیشد و آنها بالفعل افادیتی نداشتند و همچنان در بودجه ملی برایشان سهمیه در نظر گرفته نشده بود بالفعل منحل شدند. در آینده اگر نیاز دیده میشد امکان دارد دوباره روی کار شود. په ورته وخت کې بیا د چارو کارپوهان د ځینو ادارو لغوه کول ښه اقدام بولي او وایي چې دا ډول پریکړې دولتونه خپلو اړتیاو ته په کتو کوي. حکومت له خوا نه د حکومتي بعضې ادارو ړنګول په داسې وخت کې دا د حکومت د خپل د وخت ضرورت په اساس بعضې ادارو ته ضرورت وي او بعضو ته ضرورت نه وي. نو دې چې کوم ادارې ړنګې کړي زما په نظر دا یو مثبت قدم دی اخیستی، ځکه دا هغه ادارې دي چې مصارف ډیر گزافو اما کار وجود نه درلوده او دا د حکومت په اوږو باندې یو بوج و. نو دغه بوج لرې کول ډیر ضروري و. خو دوی زیاتوي چې ځینې ادارې او بنسټونه باید د لغوه کېدو پر ځای نور هم تقویه شي ترڅو د نړیوالو بنسټونو اندېښنو ته ځواب ویل شوی وي. اما بعضې اداراتو ته دي چې په آینده کې کېدای شي ضرورت وسي، هغې دی باید په نوي اساس سره جوړ کړي، نوی سټرکچر ورته ورکړي او نوی لارښوونې او تشکیلات ورته ورکړي او د بیرته را جوړ کړي. فرضاً د ښځو وزارت له ښځو لپاره ډیر اړین دی، د منحل کړی دی مخکې څو میاشتې مخکې، کېدای شي آینده کې بیرته جوړ کړي او د یو اسلامي وزارت د ښځو د مسایلو په اړوند اوسي او ښځو ته د لارښوونې او د هدایاتو لپاره ډېر یو ښه مرجع کېدلی شي. دویم فرضاً د لپاره د بشري حقوقو لپاره چې د اسلامي نقطې نظر نه د بشري حقوقو، ځکه چې ملل متحد تاسو باندې کال په کال راپور جوړوي، نو د هغې راپور د خلاف بیرته جواب ورکول لپاره داسې یو کمیسیون د حقوق بشر په کار دی چې د اسلامي امارت دغه اقدام د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له توند غبرګون سره مخ شوی. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیډر بار ویلي چې اسلامي امارت په خپلې دې پریکړې سره وښوده چې د بشر حقونو نړیوالو قوانینو ته هیڅ ډول درناوی نه لري. بار زیاته کړي چې طالبان نشي کولی د دغسې یو بنسټ موجودیت ان د کاغذ پر مخ ومني. دا د دې ښکارندویي کوي چې دغه ډول نړیوالو بشري قوانینو او هغه کنوانسیونونو ته چې په دې برخه کې لاسلیک او دوی ته مسؤلیت راجع کوي درناوی نه لري. بار زیاته کړي پایله یې دا ده چې له دې وروسته کوم افغانان چې د بشر حقونو له نقض سره مخ کیږي داسې ځای او بنسټونه به ونه لري چې ورته مراجعه وکړي. هند په کابل کې د سفارت د پرانیستلو په لټه کې دی.
هندي رسنیو ویلي هندوستان هڅه کوي چې خپل سفارت په کابل کې پرانیزي. هندي رسنیو زیاته کړې سفارت به یوازې د ارتباطي موخو لپاره له پرسونل سره کار کوي او دا د رسمیت پیژندلو په معنا هم نه دی. کارپوهان زیاتوي چې اسلامي امارت دي د هیوادونو د سفارتونو د خلاصېدو لپاره کوټلې ګامونه واخلي او هرکلی دې وکړي. هندي رسنیو راپور ورکړی هند غواړي چې د ارتباطي مشکلاتو د حل لپاره خپل سفارت په کابل کې پرانیزي. رسنۍ زیاته کړې چې سفارت پرانیستل به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه وي. هند په کابل کې د لوړپوړو ډیپلوماټانو د ماموریت د بیا پرانیستلو په لټه کې دی چې د بیا پرانیستلو په پلان کې د لوړپوړو ډیپلوماټانو لیږل شامل نه دي. سفارت به احتمالاً یوازې د ارتباطي موخو لپاره د پرسونل سره کار وکړي چې ممکن کونسلګرۍ خدماتو ته وغځوي. دا به د طالبانو د رژیم په رسمیت پیژندل نه وي. هند داسې مهال په افغانستان کې د سفارت د پرانیستو په هڅه کې دی چې له دې وړاندې نورو هیوادونو هم په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیستلي خو اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. هم مهاله سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې اسلامي امارت د هند د سفارت د خلاصېدو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او د هندوستان د سفارت د خلاصېدو هرکلی دې وکړي. هغه پورې طالبان نړیوالو اصولو ته درناوی ونه کړي له افغانستان سره نړۍ نشي کولی چې ډیپلوماټیک اړیکې جوړې کړي. داسې یو هیواد دوه هیواد لکه هند یا نور یو امتیاز طالبان ته ورکوي ځکه بلاکونه په شرق او غرب بدلیږي. هر یو هڅه کوي چې یو امتیاز جوړ کړي رابطه جوړ کړي طالبانو سره ځکه طالبان له خوا اندېښنه هم لري او ضرورت هم لري. دا نو د حل لاره ډیپلوماټیکه نه ده. په ورته وخت کې یو شمېر نور شنونکي اندېښنه لري چې که اسلامي امارت نړیوالو اصولو ته درناوی ونه کړي نړۍ به له اسلامي امارت سره ډیپلوماټیکي اړیکې جوړې نه کړي. د افغانستان اسلامي امارت هم پکار ده چې دوی د سفارت په پرانیستلو کې کوټلي ګامونه واخلي او ښه راغلاست ورته ووایي. موږ ضرورت لرو د سیمې هیوادو بیا په ځانګړې توګه د دغسې هیوادو لکه هندوستان چې اوس په نړۍ کې څلورم نړیوال قوت ځان حسابوي او ډېر پرمختللی هیواد ده. شنونکي دا خبرې داسې مهال کوي چې اسلامي امارت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او لاملونه یې هم د بشري حقونو د ښځو حقونو او د زده کړو په برخه کې ځینې لګول شوي محدودیتونه یادېږي. کارپوهان باور لري که چیرې نوی حکومت د نړۍ مشروع غوښتنې پر ځان تطبیق کړي نو په رسمیت پیژندل به یې ګران کار نه وي. اسلامي امارت په افغانستان کې د یوناما ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې حجاب مراعات کړي. د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په افغانستان کې د یوناما دفتر ته په یو فرمان لیږلی چې پکښې ویل سوي د دې دفتر ښځینه کارکوونکي د حجاب مراعات کړي. دغه دفتر ویلي چې د اسلامي امارت دا فرمان یې له خپلو همکارانو سره شریک کړی دی. د بشري حقونو مرستیالې هید بار په همدې اړه یو ټویټ کې ویلي چې امارت دا فرمان یوه لارښوونه بللې خو د دغه دفتر د ښځینه کارکوونکو په وینا چې اسلامي امارت دا فرمان په جبري توګه د یوناما پر ښځینه کارکوونکو عملي کوي. په بدخشان کې د غره ښویدنې له امله 4 کان کیندونکي مړه سوي. په بدخشان کې مسؤلینو ویلي چې د دغه ولایت په یوان ولسوالۍ کې د غره ښویدنې له امله 4 کان کیندونکي ژوند له لاسه ورکړي. مسؤلینو ویلي چې دا پیښه د یوان ولسوالۍ په شولر پایان کلي کې رامنځته سوې ده. ځینې سرچینو ویلي چې دغو کسانو د سرو زرو په یو کان کې کار کاوه چې غر پرې ښویدلي او وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم په دغه ولایت کې د غره ښویدنې په پیښه کې 2 کسان وژل سوي وه. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت غرنی ولایت دی. او ننګرهار کې د سعودي هیواد له لورې له 3200 هغه کورنۍ سره بېلابېلې مرستې وسوې چې د بعد اقتصادي مشکلات سره مخ وه. په یاده مرسته کې چې د $1 ملیون په ارزښت پکښې غوړي، اوړه، لوبیا او نور خوراکي توکي شامل دي. د توحید خیریه موسسې د مطبوعاتو مشر وایي چې دا مرستې به د ننګرهار د نورو ولسوالیو ته هم وغځوي. مرسته اخیستونکي خوښ دي خو له نړیوالو غواړي چې اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژني تر څو د بد اقتصادي وضعیت مخه ونیول سي. نورحال زموږ د همکار میرویس انتظار په دې راپور کې. دا په ننګرهار کې هغه کورنۍ دي چې له ننګرهار اړوند د بېلابېلو سیمو دلته د فوټبال لوبغاړي ته راغلي تر څو هغه مرسته ترلاسه کړي چې د سعودي هیواد له لورې شوې. مسؤلین وایي چې دا مرسته په ننګرهار کې له هغه خلکو سره کیږي چې د بد اقتصادي وضعیت سره مخ وي. دوی وایي چې پلان لري دا مرستې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې پلي کړي.
دوی وپتایله چې په افغانستان کې هم بشري مرستې په دغه وخت کې خلک ورته ضرورت لري ترسره کړي. د دغو مرستو په لړ کې چې نن موږ په ننګرهار کې یو، تاسو دا مرستې وینئ 3200 کورنیو ته خوراکي مواد ویشل کیږي. دغه ټوله پروژه $1,000,000 ارزښت لري چې د هیواد په 7 ولایتونو کې به پلي کیږي، چې نن د ننګرهار ولایت نوبت دی. ټولې کورنۍ چې په افغانستان کې له دغه پروژې څخه برخمنې کیږي هغه 8600 دي. مرسته اخیستونکي خوښ دي چې د یاد هیواد له لوري ورسره مرسته شوې. دوی وایي دا مرستې بسنه نه کوي او شته نظام او نړیوال د افغانانو ته د یو داسې کار زمینه برابره کړي ترڅو په راتلونکي کې په ځان بسیا شي. او زه ایمه معذوره بېوسې و او الله دې سعودي حکومت سره ښه وکړي، خدای دې کامیاب لري. او موږ دا توجه کوو چې یوازې موږ سره نه، یتیمانانو سره نه، چې ټول مسلمانانو سره کومک وکړي. د افغانستان حکومت ډېر غریب دی او ډېر بېوسه دی او ډېر ناچاره دی. خوار او غریبو سره زمونږ اسلامي هیواد عربو مرسته کړې ده او د دغه مرستو په خاطر باندې راغلي او موږ ته مننه کوو، یو جهان تشکر ته نه کوو. او د نورو شتمنو نه هیله ورزو دا ده چې دغسې د خوارو غریبو سره د افغانانو سره نورې مرستې هم جاري وساتي. په ورته وخت کې دا ښځینه هم له هغه کورنیو سرپرستانې دي چې د کورنۍ سرپرست نه لري او یتیمان ورته غاړه دي. دوی وایي چې خاوندانې د افغانستان جګړو اخیستې او هره لحظه د غربت ځورېږي. خورکۍ نوم دې راته واله او دلته څنګه راغلی وې؟ دا ورور جانه موږ 4-5 بچیان مې یتیمانان دي، هېڅوک هم سرپرست نه لرو. بچي مې ټول ناجوړه دي پراته دي. میډم خاوند مې مړ دی، نشته دی، بس دغه سپین ږیری خو سر مې دی، د کار روزګار نه دی. داسې مشکلات لرو چې اشي ته ایسار یو نارینه نه لرو، سرپرست هم نشته دی، ماشومان هم دي، ولږې نه مړه شو خواران جاړي، بد سات کوي او موږ او ښځې یو، موږ هغه نه لرو. د سوال نوڼۍ هم څوک اوس نه راکوي، دومره مجبوروي. یتیمان دي بچې مې، اووه لورګانې، یو ورکوټی زوی لرم او یوه لور مې په سترګو ړنده، یوه لیوانۍ شانته، 4-5 مې دا وړې وړې، یو ورکوټی زوی لرم. بشري مرسته د سعودي هیواد له لوري د 3200 کورنۍ سره کیږي. غوښتنې دا دي چې یوازې دا مرسته بسنه نه کوي، نړیوال مؤسسات او نړیوال دی اسلامي امارات په رسمیت وپیژني ترڅو د بد اقتصادي وضعیت او د ناورین مخه ونیول شي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو تلویزیون، ننګرهار. خبري ټولګه مو پر همدغه ځای پای ته رسیږي. له خپلو خبري او تخنیکي همکارانو څخه مننه، له تاسو هم مننه چې لیدونکي واست. د خدای په امان.